الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلې و د غزوه بني المصطلقه نورسته د عمره القضاء مخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبهات ولېګل د دشمنانو د والد لپاره چې بده کې ولنې جبهه د عبدالرحمن بن عوف بني کلب له ولېګل چې د بر مهدی دشمنانو ورسره زمانہ کې حدیث کې راځي رسول الله مخ کې نو پړګي ورته وټړو او دی ورته ویل چې اول اوله دعوت ورکا کچیرته اومن لوفه بها کوي نه منو نو بیا وسره اعلان د جنگ وکا او کله کې ایمان راوړو نو به د مشر نه د لور د نکاح طلب وکا د رسول الله مقصد بده کې دا و چې دا به زوم شو به زوم دفاع عرب کوي زمره ملګرو دعوت ډېر مخبوړان دي لړ شي. عبدالرحمن ابن عوف شکل بني کلب لورغه درې ورځې دعوت ورکې خو نتیجه دا شو چې هغه ایمان راوړو. اسبق فنامه امیرو به خپل لور تمازه د عبدالرحمن لور کړه او پای کې ډېرې فائدې بیان شوې چې بډګې د سنت طریقه لیکن مرتبه د التزام کې بني کې وسړې بډګې سره منځو کې نه دومره جوړ دی او کوی نه کې دومره جوړ دی. دغه څومره روایت د اکثره کمزوري دي. سر مصنف ابن ابي شيبه مسند عبد الرزاق او اقتضاء الصراط المستقيم کې عمر بن الخطاب نه نقل لري چې د عربو غو نجامه جوړه کړي. عمدۃ القاری کې د عبد الله بن عمر په قول باندې ورته سنت ویل شوی او دا معلومه شو چې دین د اسلام کې دعوت او جهاد د دواړو لازم ملزوم او دا خبره مونږ معلومه شو چې انسان د اسلام باره کې خپل نظر بد نه معرفي کوي چې د اسلام مقصد لړۍ دا ختموله. اول اسلام دشمن له پنر باندې دعوت ورکړي چې چیرته ومنه لفبها کوي نه مننه به گزاره دي او دا اسلام خو بعیده. دوی مسری ولې کړ د علي بن ابي طالب په قیادت تقریبا 200 مجاهدین ورکړ ورته چې بني اسد ابن بکر له ورشه چې دا رسول الله رضی مورم د جواب دوز موږ د دشمنانو سره اتحاد کړي د خیبر د کجور مبارک چې فوج بدر کو خو بده شر چې یو کال به کجور زمنګي. علي بن ابي طالب چې کله ورغه دغه جاسوسي ونی او ټول حالات ته معلوم کې چې بالکل موږ د کومه کړی دي. اخرت نتیجه دا شو چې دشمن و تکته دو زر غړي او 500 خانه دی راوسه. دریم تشکیل د ابو بکر رضی الله عنه ورکه وادي قرال عقیله ولارشه او دلته خلک د رسول الله د دشمنی اراده لري او په هغه باندې عملیات. سلمہ ابن عقوع عمر سره ام قرفه فنامه زنانه او تقریبا 10 ځوانان تیار کړو وی توري تیرې کې او په زهر باندې برابرې کې محمد رسول الله به وای جی څه ختم شي. سلمہ ابن عقوع فرمایي چې سر وخت کې موږ په عملیات وکړ دشمنان وو تکته د خو ټول ګروپ مارا وسو د ابو بکر خواله د ام قرفه غلوري مال راکړه. رسول الله زمانه طلب کې ما غره ورته سیم کړی په مقابل کې ډیر اسیران د مکه اخلاص شو. څلورم د عبد الله بن رواحه سریه چې لارشه اوسیل ابن رازمه د ابو رابع فنامه باندې نماینده مقرر کړی شوی دی. اول دعوت ورکړه چې دا وظیفه واستخفلې او به مدینه له دعوت کې شریش امغه کار وکړي ایمان مراوړو د مدینه اراده چوکړه قرقره لاقل شکل ورشدونو درش کسر او غوي و در صحابه و جګړه چې جوړه شو په خپل مابین کې نو ایسه د در شوړې وشل. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی د الله شکرم ادا کی چې زما ملګری شهیدان نشو روغ رالل. پنځم د عقل او عرانه قبیلین شپک کسان را مدینه له خېټې و پړ شي دي د بری خېټو باندې بیماری رااله. رسول الله ویل چې انت یوځي کې چې خان دي دغه د پي او د قشانتي چې میته دي اوس کې زمونږ الله ورته صحت نصیب کی. کله چې دوی جوړ شو د رسول الله خادمان موجل او د قشند او خان نزان سره روان کړ خو رسول الله بس کسان تشکیل کړ وی نیول شل کسان و د شپک کسان چې کله راوسه انس بن مالک فرمایي په دسترګو باندې ورته بيخونه ټاکوال په دې جبا طلب دوبوي ورکه خو وکي ور نه کړی او به رسول الله خو وریدو چمرې لاړم صفا مروه مطاف کې ګرځما د بیت الله چا بینم زما سره دی او دن بیا خوب شه د وحي ذکر ایوب خو باندې د سماتیګم نه سوار لسیم سوا یا سوار لسو مجاهدین ځان سره واخصه یا 15 سوا دي کې ټول مؤمنان و سیاره مدرسه وا کیسه معلمه
یو منافق به کې ورسره ان شاء الله دغه منافقت به ښکارش. را روان شو د مکه مشرکان خبر شو هغه د خالد ابن ولید په قیادت کې کرا غلامي ملاقیلا 200 جنگیران راوسه چې رسول الله باندې عملیات وکړي. د الله نبی مسبحین منځو کې نو هغه ارمانو کې چې کاش موږ په حمله کړې وې وزره مازیګر منځ بو کې الله صلوات خوف نازل کې اته شپاړه شې چلیرش طریقې دی غېدي مجاهد کړه یو رکعت منځم کوي زمونږ الله ډېر محترم دی. رسول الله چې کله په بل تر باندې لاړو نو خالد ابن ولید مکی ولا نه چې سړی په بره درغه حدیبیه اخر چې کله لاړ د رسول الله خو درې دا سملسا ملګرو ډېر وازونه وکړي چې خپل عادت خلاف وکړي نه دا اقچا بند کړه چې چا د ابراهیم بل بند کړه هغه بنیاد د عذاب د په بل نیت باندې چې جګړه ونیش. به رسول الله ویلي وې کچر د داخله زما سره چې د بیت الله د شاعر التعظیم بګی کیږي چې معاهدیو کې سب ټوله وسره ومنه د الله نبی شاعر ډېر احترام ساتو مناله به شکل راغی نو بیا به ایسه حرم لراتلو دی بیت الله به کاته سرګو نبی خو روان وي جړل به د رسول الله معجزم خار شو ملګری ویلی وکمې نو غشه په کې واچو دغه نړۍ اوبر وخټ کړي ټول ضرورت پورش دا غوړه خبره و. نبی خبره دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله روان شو سره د سوار لسو مجاهدینو منافقان خورونه واته هغه ویل چې محمد نن وجه کېږي او دا اسی بزان خلکو باندې وجني نزو جانب مقابل دا غوي واستوال لاله زیتوا علاقه ودلته غوي کمینونه ونیول کمی چې ځوانانو او ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم نن به بده ډګر معلومو دا څنګه اراده عمره لري. ډیر کسان غویم راوښه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وو یا صلی الله علیه وسلم او ځوانانو کې طبعا دای شي جذبات زیاتی سوچنه کې بده خبره باندې چې جګړه کول دا خیر څومره لري او شر اول وښه او څه مقصد د پاره کوو که مقصد وښه نه هغه کې به هم اجر دی او دی ویلې موږ د ژوندۍ او محمد صلی الله علیه وسلم د کعبه لرزي او دلته به دا عمره کوي دا خو زموږ تاریخ نه خلاف کار دی سبب ټول خلک موږ لا پیغور راکړي چې لکه دومره وشت طاقت تاسو لرو نن هغه سړی راغی مهاجر او مجاهدین پیدا کړو حرم کې دلته کې عمره وکړه الله فرمایي ودا د جاهلیت غیرت په حق باندې غیرت دی باندې موږ الله خوشالي کې د اولیاء الله نه خدا ولی الله تفسیر مخکې شوی او چې الله باندې ایمان لري او د الله نه یریږي او دا قشانه شکل انسان در وګوري صلی الله ریا چې دا شکل د شه برابر کړي د الله د پاره ورانه او د الله لپاره جوړه او چلیریش غنټي د خپل ژبه د الله په ذکر آباد ساتل هغه کارونه کول چې سړی په الله نه نږدې کیږي د خیر کار لوړاندې کېدل او د فتنو نه بچ کېدل د الله په دین باندې د غوسه کېدل لکه څنګه چې پړان غوسه کیږي چې کله بیزتی کیږي عمل پټ کوي نو د الله لپاره غیرت کې اجر دی لیکن دوی د جاهلیت غیرت راواخصو مکه خپل خار غنلو رسول الله له بګی د ظریف اندازه برخه نه غنلو وی ویل چې دا خو موږ زیره د څنګه راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام اول وخت کې دا خبره نرمه کړي بعض ملګرو جذبات کار کړل عمر صاحب دی چې موږ سره 400 مجاهدین دي څنګه د موږ منه کوي په ورزو ابو بکر له ویلي ورسره ان شاء الله راشي بعض خبرو کې لیکن د الله او د الله رسول نظر ډېر مخ کې هغه په دې چې بده کې خیر د وصول هوش او د مکی مشرکان سوچ کې پریواته کدی خو ګوري چې وکاني ځان سره روان کړی دي دا سړی اراده د عمرې لري او کتور له ګوري د اراده د جنگ لري اوس حیران شو جنگ وکوي نه کو پیغه بګه دا وشو د مواقع بدیل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي چې دا د رسول الله په بخاری آشنایان و د تحامه علاقه د الله د نبی ډېر کوم کړو د قریشو زیتوا علاقه باندې نشرات ریدو خو حتی چې حدیبیه علاقه لراغه د رسول الله سره ملاقات وش نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل شي یا رسول الله ترکتو کعب بن لؤي وما د قریشو قومونه پرې خودل په دې زیتوا علاقه کې دومره زیات فوج راوستي چې په دې کې خپل خټول راوتی دي چې متحدین هم راوستي دي او اراده د دې لړۍ چې اساس سره جګړه وکي او یا تا د بیت الله نه منه کې ته به د ګمان کې لکه د حدیبیه په علاقه کې چې څومره اوبدي یا څومره ساس دومره فوج د اوبو د اساس کې په یو طرف باندې کا او د دشمن د فوجین په بل طرف باندې کا او دا راغلي دي اراده د دې لړۍ چې اساس سره جنگ کې وي ته منه کوي نور د خوخه
مقصد د بدیل ابن ورقه ابن الاحنف دا مثلا نو چې رسول الله کې روب راشي او نه ته متاثر شي حقیقت د حال ورته بیان کی پورا راپور ورته پیش کی رسول الله ورته ویل بدیل الله چې یا بدیل من خراغلی بدینت باندې شو عمره وکړو او د خلکو لدی شي وای چې موږ سره جنگونه کې ځکه جنگونه کې داخله سخت لري شي ویلي دوی په قلار باندې کینی خپل دشمنان د مال را خوشي کې غزه چرته مغلوب شوم خدای دې خلکو ارمان دي مخکې دوی ویلي وو او کچیر رب العالمین مال فتح را کړه نو به دوی خوښمن دي کبه اسلام کې داخليږي سید او کنه داخليږي تر دې وخت پورې خو بدیل په امر باندې ژوند تیر کړي او درې مې ورته دوی ویلي وې بدیل د مکه مشرکان له خبر ورکا هغه په دې طریقه باندې زبد رب العالمین دا امر پورا کوم توحید که داخله شرط اراده د جنگ زمنګ لري بالکل موږ جنگ لته یاري دی پوری وسه جنگي کوم شي اسما د 60 ایوازش سمانا ایواز دا معنی چې داسه پکې اوجل شم زګوره جګړې نه ورسه کېګم نه او د ازما چې د څوار لسیم سو مجاهدین راوشي دا ټول شهیدان شم ګوره زور باندې جنگيګم د الله نبی ډېر غیرتی شړیو یوه ورته دمکی ورکړو د دوی ورته پیغامونه ورولېګل چې مونږ د عمره اراده لرو تاسو ګوره په قلار شو کې اراده جنگ لري نو بس بیا مونږ راغلی یو مونږ دفاع کوو ځکه رسول الله ډېر انتهایی اوچت غیرتی انسانو بدل ابن ورقه ورغه د مکه مشرکان له عرب ډېر وکړ خلکو د ټکه خبره نه کوله چې لکه پلاني دا ویلو پلاني دا کله چې دا غوښ سره کینې صبر ټغر باندې نو ناشنا خبره بدل ابن ورقه وکړه ویل کړه د کوم سړي چې دا محمد نوميږي دغه په خلاف باندې تاسو د قواوی راوستي وړي زیته داغه باره کې تاسو له خبره کوم نو خو تاسو چې زمره خبره لغوګ دی او کنه یګ دی دغه دوه قسمه خلک وو یو نو جوانانو هغه ویل چې چپشا د محمد باره کې هیڅ خبره مون سره مکوا موږ د محمد سره مذاکرات او ټغر کې نسل تیار نه یو بلکې موږ د محمد سره خبره کوو په توره باندې لکه اوس وخت کې خلک د شي وایي چې موږ دا غوي سره پښپېلې باندې او بکلیشنکو باندې خبره کوو موږ دوی سره د مذاکره او جلګې مرګې به د وجرو کې نه کوو دیرو کې چې د شي کوي کو د شي کوو دا خبره شکل وکړه بس دم غلش د سپینګرو ویلې وکړه د محمد څخه پیغام دراوړي موږ له پیش کا عليه السلام ویغه درې خبرې کړې دي اول دا چې موږ اراده د عمرې لرو عمرې لم پرې دی دویمه موږ جګړې اراده لرو تاسو مغلي کینې کچیر د موږ دشمن والو خطر کوم نو والو مات خو بشو او دریم کې اراده جنگ لري ګوره خامخا موږ جګړې ته تیاری چې دا خبره د سپینګرو واورې د نو د مسلمانانو غونډې واره جذباتو کې را لوي ګوره چپ شاتم دغه ملګری تلکه چې په موږ باندې ير او ډار راولې موږ د دومره فوجینو قواوی راوسی د سره نن معلومه ز خپل کار کوا تیرېګا درې محمد سره من خبرې مبرې نه کوو بدل ابن ورقه ابن الاحنف الخزاعي غلش چې نه کوي مې کوینو د مکه مشکان دا کم چې سپینګری واغوي ویلې کده دې سړي خبره خو مواورې ده تاسو یو بل قاصد او استاد ورولېږي چې د محمد د حالات معلوم کې چې د اراده له جنگ لري کو د عمرې مکرز ابن حفص په نامه یو سړیو دا راغی دورته ویلو چې لکه څنګه تاسو لګرانې ما او تاسو ډېر خیر خوای ما او دای ما او زبلار شم حالات به معلوم کو ویلار شه مکرز ابن حفص کله راغی رسول الله چې ورید د لرنه ملګری له هغه رجل غادر وړ ډېر دوکمار سړی خطرناک خراب دلیل په دې باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام کله د خلکو بدین بیان کړی چې کله بدی شي وي د یو حدیث کې راځي یو سړی د رسول الله صلی الله علیه نبی کریم علیه السلام عائشه له ویل بئس العشیره دا په دې ټول خاندان کې ډېر خراب سړی دی خو چې کله نږدې ورته خو راغی غاړه ته واخصل او بیا خپل کې تندې ورته پراخ ونیو نو عائشه ډېر وکړه خزه ورته ویل چې یا رسول الله ته ویل چې دا ډېر خطرناک اوران سړی دی او بیرته غاړه واخصو کړه اخلاص ورته ویل دا ولی وې د شر او د فحش نه میزان وساده دا ډېر خراب سړی دی کله سره دا معاملې ونه شي دا ډېر شری دی رسول الله په دې کې موږ له دا تربيت راکې چې باجی وخت انسان شری دغه نه بزان ساتي ټکر بو سره نه وای یا کې دې سړي سره ماته ژوند کړي نه نو خلکو به زبد اخلاق معرفي کول یا دا بر اخلاق لري وجنه موږ ځان ساتو او که اخلاق پیدا کول په کار دی ویل شي مدارات دا موالات نه دي یو کافر څخه لړاغي لیکن په نه د دوستانه باندې نه اسنه سولاړه خبره و د رسول الله تعلیم بخپل کینو تندې بورته ورانه نه مگر چې کله حربي هغه به جدا خبره ده د حربي کافر سره به د شي کیفیت کول بکار نه دي او کیسه اخلاق مخکې موږ ویل وسله بده کې رئیس تواضع پکې وي دویم حیا پکې وي
دریم رښتینواله او څلورم د سختي په ځای کې سختي او د نرمي په ځای کې نرمي او پنځم رحمت په انسان کې موجودي شپږم صبر وم د اسلام د مشرانو اکرام اتم د قران او سنت تعلیمات خپلول او نه هم د بدګمانۍ نه ځان ساتل لسم به زینو کې ځان نه بندول ایو لسم د حسد نه ځان ساتل او دولسم د جبه کنټرول دا د رسول الله کې اساس اخلاق و د بد اخلاقی علامات معلوم دي میشه غصه تندې ورانی زر غصه کیږي رد کوي په مبالغه کوي په رد کوي تنابز بالالقاب کوي خلکو پورې سخريه کوي غیبتونه چغولیانی نو مکرز ابن حفصه چې کله راغی ورته ویل څنګه رااله وای څه خبره تاسو لرئ وی ویل چې موږ اراده د عمرې لرو رسول الله ورته ویل او د عمرې مسله موږ د جنگ اراده نه لرو دغه نه ورسره دوی جنگ کې موږ هم کو لاړو دا خبره ورته وکړه چې رسول الله اراده د عمرې لري وی ویل چې لکه زمانه قلار شو کبه اراده د جنگ لري موږ تیار یو عربو دې خبر لم د التفات ونه کی وجدا چې په مکه کې انتشارو الکه توري راوړي دی او د څوار لسم شو مجاهدین راغلي دی او د څنګه اراده د عمرې لري او دا جنگ لري وسه نه کړه داخل کو جنگ ونی کی مرکز مرا داخل شو جنگ بجوړ شي او کني پریدو دا سړی صبرېګ نه جنگ کوي بل یو کس ورګو حلیصه ابن علقمه چې دا خارجيانو په جنرالانو کې اولوی جنرال یو د صدم لاله ډیر روان کې ورته ویلو چې لکه تاسو ګور ډیر خیر خوای موضوع لري محمد حالات معلوم کوم ورشه دا چې کله روان شو رسول الله چې کله ولیدو ملګرو لوي لکه دا هغه سړی دی اې دې بدنو ډیر اکرام او تعظیم او اعزاز کوي معنا دا حجاج به کله حج ته ځان سره بيدا وخان وغيره به ول مقصد به دې کې د بیت الله اکرام او د رب العالمین بندگی وځکه دا یو مستقل عبادت او خوشون کې و داخله په گاډو ماډو کیږي د قوخان مخان خلکو پری خودلې تاسو د څه وکای چې کله دا سړی زمون خو راځي د خپل وخان ودروي او تلبیه شروع کوي لبیک اللهم لبیک چې دله په دماغ کې موږ دا خبره وردننه کو چې ګوره موږ راغلي په نیت د عمرې باندې او د جګړې نه یو چې ډیره کله چې حلیص ابن علقمه نږدې شو صحابه د خپل وخان ودرول او لبیک اللهم لبیک د سوال لسم سو مجاهدینو تلبیه شروع کړه چې کله شروع کړه د شي دا ولې دورانه جوش نو ویل سبحان الله تاسو په دینت نه راغلي چې اراده جنگ وکي قسم په الله تاسو عمرې راغلي ودار مکه مشکان ډېر قمقل دي چې تاسو په مقابل کې جنگيږي لاړو دا په دې حدیث کې دوه خبرې شوې یو خبره ته دا معلومه شو چې کله ته یو عمل د الله د رضا لپاره کوي او په دې کې وڅوک راغی مقصد د اغل ځان کارول و د پاره دې چې د الله د عبادت اکرام او اعزاز د پزړه کې ورپریوږي دا بریاکاری نه لکه ابن کثیر په دریم جلد پر روایت د ابن ابي ليلى باندې دا خبره کړې ده بلکې ریا اگر چې اول نسړی عبادت ګډوډ کوي چې کله اخر ورسیږي او بل څوک راشي بالکل د خپل عبادت صحیح کی دا بریا نه او دریا نسړی بچي په 14 کارونه باندې اول سړی په الله باندې ایمان لري او دویم په قیامت باندې به ایمان لري دریم د الله ر عظمت عقیده بلري څلورم د خلکو د مدح او زمنه باندې متاثر کیږي او پنځم هغه اسباب استعمالي چې عمل په قبليږي پنځل لستیغه او شپږم د عمل نه بروس جاړي هم بد الله سره مين لري اتم د قران او سنت مطالعه وکي نهم د حرام نه بزان ساتي لسم د دنیا نه بیرغبتي ایو لسم مجاهده وکي دولسم د الله نه بدعاګان غواړي درې لسم عمل په پټ کوي سوال لسم په عرش کې بنیاد کوي اذن دا خبره مشه دا بریا نه دجنه بعض خلکو غلط استدلال کړي توجه وی ګوره کله چې هغه سړی راغی رسول الله ملګرو لوي چې ودرېږي او خان ودروي لبیک اللهم لبیک وی دینه معلومه شو چې د دشمن په مقابل کې مظاهره کوله لکه اوس موجوده وخت کې بعض خلک مظاهره کوي لکه بازار لراوځي لاره بنده کې جدا وشو دا استدلال د خلکو بالکل د حدیث د رسول الله نه غلط دی د حلیص ابن علقمه وجدانه چې دلته کې دغه بدنی او تلبیه د الله بندگی ده او دا کوم خلک مظاهری و غیره کې د زموږ د الله بندگی نه ده یو څو علماء ذکر کړی دي یو وجدا کبدی کې چرته خیر وی رسول الله بدا کار په خپل کړی وي دویم کبدی کې خیر وی رسول الله موږ له ترغیب را کړی و چې لکه تاسو مظاهری دی بازار کې کوي وځي او دریم دا د غیر مسلمان سره مشابهت دي څلورم د رسول الله په وخت کې دا خبره نه و او پنځم دا خوارجو د اسلامي حکومتونو په خلاف باندې کول دي هغه سره مشابهت دي او شپږم په دې کې دغه قیاس په دې باندې پکان دي ځکه دا بندګي نه واغه بندګي نه ده او هم په دې وخت کې د مسلمانانو هغه ټول زور او جوش هغه په دې ځای کې مصرفيږي چې هغه زیره مصرف نه لري د مصرف ځای هغه د دشمن سره ډګر دی سنگر دی او د دلته په بازار کې جوړی کی اتم د اسلام روح د شنه دی او نه هم په دې کې د خلکو د وخت او د مسلمانانو د مال زیاده کافر په یو ځای کې دلته پردي قانون له اور ورا شوی
او خپل وخت به کې برباد کړي. لسم ناشنا خبره ده رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې وا علامه ده چې خلک په بازارون لروزي او مردباد زنده‌باد فلانه زنده‌باد او فلانه مردباد دا چغي بوي دا بردوی جهاد. نو کوم خلک چې دین استدلال کې جوړه راوځي او بازار کې مظاهره کوي او جلوس کوي او دا د رسول الله سنت نه خلاف عمل لې، بلکې د دې په مقابل کې چې انسان دا کار کوي بلکې دشمن په مقابل کې هغه به څنګه لاړ شي هغه دې ونیس. دا شی په اسلام کې نه، اسلام دینه بیزاری خودلې ده چې کوم سړی مسلمانې په کار ده چې دې شي نه ډډو کې دیګه برخوانه دي ذکر کار ده بل چا دي چې کله ودا ورغه ورته وی ویلې دا حلیس ابن علقمه چې لکه دا سړی خو ګوره په دین نه درغله چې جګړه وکړي دا خو د عمرې په نیت راغلی لري. یو دم د مکه مشرکانو په سر کې راوړې کړې اوس کو یا جاهل چپشا تو اوس غواړي چې محمد مونږ ویری هغه خارجي جنرال هغه ورته ویل چې یاد ساتي ما چې څومره قواوی راوښې د په دین نه دراوښې سره محمد دې جنابان کم عليه السلام مونږ خو ویل چې هغه په جنگ راځو نو د جنگ د تایید لپاره مونږ راغلو هغه اراده د عمرې لري تاسو دې جنابان دا وای قسم په الله چې دا څومره فوج ما راوښې دا په ټول تاسو په مقابل کې جنگوم. الله رب العزت په خپل کې سر لاندې استو د مکه مشرکانو شکل دا خبره وره د وروي غړي سشول وی ویلې اوه حلیس ابن علقمه زمونږ دا مقصد نه چې محمد د بن شواغری عمرې لنه راځي هغه دراشه خو شرطونه مرتونه ور باندې منګ لګو خبره نرمه کړه. دوی پنځم یو بل کسولې غلو څلورم عمرو ابن مسعود چې د بني ثقيف د قبيلې وړي مشر انسانو قران کریم کې رب العالمین فرمایي د مکه مشرکانو حالات ذکر کړي چې دا قران پر رسول الله نازلېږي ولی په یو دغه دوه لوی شخصیتونو نازلې ده چې د دوه قریو کې یو پکې عروه ابن مسعود دی ان مطلب دا دومره جرګمان او مخاوري شړیو دلې ویلي چې تلار شوی د محمد حالات معلوم کوي بالکل صحیح ده زبلار شم خدا خبرم یاد ساتي زګوره جرګمار مې مدغه حالات به تعالی معلوم کما خو کزما خبرم بیرت کا ګوره بیر سره صدا نه منم وجدا و چې د بدیل ابن ورقه ابن الاحنف خبرم رد کړه د مکرس ابن حفص خبرم رد کړه د حلیس ابن علقمه خبرم رد کړه زما خبره سره به اخر څه کوي ویني رد کو وینا را روان شو سړی کله چې را روان شو د پر خبرو کې دوه مقصد و یو دا چې د رسول الله حالات معلومه شي آیات دا نرم دي کدر غصه په نیت راغلي د جګړې. دویم د رسول الله مجاهدین کاته فوجین چې دا لنګو بنګو سس پس خلې دي کنه دا یقیني د فدایي ولا خلې د قربانین دي کدا یقیني قربانین شو ګوره په طرف رام نشو د سینه چې موږ جنگ جوړ کو او دا هغه قرباني ولا خلګي چې موږ هم ځان په خراب کو دوم هم باندې راځي جاسوسي کوله معنا د کافر د پاره وکله چې رسول الله صلی الله علیه ابن مسعود د بني ثقيفنا نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره خیمه له جدا شو نو په دې وخت کې ابوبکر صاحب سره جدا شو مغیره ابن شعبه رضی الله عنه هغه به خپل اصحاب نظام د څخه برابر کړي او سنبال کړي چې صرف د دوستر کې کاری دي نور ټول ځان پټ کړي. نبی کریم علیه السلام چې کوم ځای کې کینې شوې د سر له داوود ریدو اېدینه دا خبره معلومه شو چې کله یو امیر وي دغه پر خوا کې مجاهدین مصالح ودرېږي دا به تکبر نه وي چې ګوره پلانې سره څومره متکبر دي ګار د خصوصي ځان له ودرولې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مذاکرات کوي او په دې مقام کې د په خوا باندې مغیره ابن شعبه مصالح ودرېدو خز غرواره مقصد دا و کدا سره چرته غلط حرکت کې جزې په گزار وکم ځان برابر کی نو شکل او سرکینه شنو ورته ویلي یا محمد دا خبره ورته وکړه وی ګوره ته خو راغله په دینت باندې چې د جګړه وکي جګړه چې دلته کوي په عربو کې تا چرته د شړې دلې دي چې هغه عربي دي او خپل عربي په خلکو باندې والدي تر پردي بچی را جمع کړي دي یو ملک او د بل ملک او د بل لګوسم دشمن دا وای چې دی یو ځین راټول کړي او چې د بل ځین راټول کړي او خپل ځور باندې ګډوډي ته ځ خپل خاندان په خلکو باندې وای دی یو ځین د خلک را وسو د بل ځین د را وسو د بل نو د بل نه او دویمه خبره ورته شو وکړه وی رسول محمد علیه السلام ته ګوره په چا باندې وخت نه کس موږ د قواو سره وخت د درس بدر کوم چې آشنایانو ملګری بده وتکتی په دې میدان به واځي موږ له پاتې شو ایسه بزان باندې ګډوډ دا دوه خبره ورته وکړي. ابو بکر چې په دې کې نه سونه غصه غوسه شو ورته چې اوم سوس بصر الله سخت کنځلې وکړه پښتو کې دې تعبیر زنه شم کولې خود چې ورته ویلې وې د الله ته درې خاص اندام دا کوم اوچته او جدا غوکه چې د وتا غچر د سټه بشرف چې تر غلې دا خبره زموږ بارے کې کوي انه نفر من عنده اي موږ د خلکو چې موږ د رسول الله په میدان د جنگ کې وتښتو دلیل په دې باندې چې ابو بکر ډېر نرم انسان خو غوسه شو ارزه کې کنسل کول د منافقانو علامه را
خو چې د کافر شي هغه د اسلام او د قران او سنت او مسلمانانو مجاهدینو بیزتی کوي دلته تا کنزل وکړو د اوچت انسان په مخ کې دی وکړو په عزتمن ځای کې دی وکړه ته منافق نه یې بلکې تا کې به د ابوبکر سنت راځي کنزل په دې ځای کې وردا چې شو کافر الله ابوبکر صاحب ورته رسول الله ورته چې اس صبر کوي یا ابوبکر ځکه د رسول الله مقصد دا و چې خبره نرمش اور ابن مسعود چې کله ابوبکر رضی الله عنه نو رسول الله علیه وسلم نه هغه دا صاحب څوک دی ودا ابوبکر ابن ابي قحافه ودا ابوبکر دی او وی قسم په الله د ما سره احسان کړی دی او ابوبکر ډیر محسن سره و که هغه احسان ما دلا ور پورا اول مې دې برخه ور پورا کړې وي حق دله ما اوس جواب کوو بده ځکه دا څه مال کنزل کې زما خوري سره مدار مال کنزل وکي دام د عربي مسعود عربي یو خصي پاتو چې ځان غلې کې زر انتقام معنا خصو ویلیس من عادت الكرام سوره الانتقام نو په دې وخت کې د عربي ابن مسعود چې ځان غلې کې د رسول الله دی ګیري له شګوته وراوللې اې د په دې کې دوه خبره مقصد وو یو دا چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام غصه معلومه کې چې دا اوس غصه کیو کنه دویمه خبره دا و چې د ګیري له غوته وراوللې چې رسول الله ما خو لرم ان چې زما خبره لغوګونیش نو په دې وخت کې مغیره رضی الله عنه سره توره و د موټي راوسو چې د عروه ابن مسعود الله سره باندې شیوالو ورته چې اترک لری کله چې خبيث را غندلا چې د پاکي ګیري سره ته وای او کدا ورته د الله سره قسم په الله چې د الله سره نه کټ کړ عروه ابن مسعود چې دا خبره واوریدا نو مغیره ابن شعبه د شوکات رسول الله علیه وسلم من هاذا دا په ګرا څوک دی وفتبسم رسول الله مسکه شو ورته وی دا ستا وراره دی وراره خو اسلام د شی دی چې کله اسلام راوړو نو به بدی کې پلارتوب او زویتوب او تر ورارتوب دا به ارڅ جدا کیږي چې کله په اسلام کې نه ودا موراره دی وی او مغیره ابن شعبه دی او ورته وی چې اے غدر اے دوکمارا اے غدارا پرونه پوری وې ستاره شرمګار پاکوالي بارکه لګیو ما ته څنګه مال دا خبره کې چې د الله سره لړکه کې د الله سره ګټ کوم ستا شرمګار پرونه پوری پاګه کړه هغه ورته ویلې چې هغه غدر ما کړی د جاهلیت په وخت کې مې کړی دی زه اوس الحمدلله مسلمان یم زه رسول الله باندې غیرت کوم کوتي ورنه وړي دی پاکي ګیرلا یو واقعي اشاره وکړه مخکې سیرت درس کې ویل شوی واغه دا مغیره ابن شعبه د جاهلیت په وخت کې او دیرلس بني مالکونه کسان وسلاړو د مقوقس بادشاہ خواله هغه بادشاہ د ټول له تحفه ورکړه څنګه د نور چپلوسی ورته وکړه مغیره ابن شعبه ونکړه نو د تحفه ورکړه خو د سنیمګړي ورکړه کمزوري نو مغیره رضی الله عنه کې غوسه شو چې ګوره تاسو له اعلی شنه درکړه مال رانه کړه مال کمزوري کړه زه تاسو سره ګورم چې کله دی ونی لاندې ګود شو توریا په سراواغ صدا د لسوړه کسان ایصالال کړه دغه غټول تحفه مفیر واغ ځان سره واچول لړو مدینه منوره له رسول الله صلی الله علیه وسلم ال تراغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې رسول الله زه خو اراده اسلام لرم او دا مال مې راوړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وی چې اسلام قبول له خو لیکن دا مال نه قبلون ځکه لا خدای قدر مال نه دا تاول راخصه دینه دا خبره معلومه شو چې کله سړی د حربي کافر سره یا د قشن د زمي سره وشيږي غدر او دوکه بو سره نه کوي یو په میدان د جنگ کې هغه جدا خبره ده مګر کچیرته ته وګړي چې داغه مال ز قبض کم د غیر پر کټ طریقه الله رسول خدای چې هغه جهاد په سبیل الله دی دا چې ته کوي اشپزي او کوي ترجمانی او به له دیوشي بیټری پټه کاو د بشي بیټری پټه کاو د خلکو باندې خرڅوا در اسلام کار نه دی اسلام موږ دا خبره کوي د دشمن نه مال اخلاق لیکن بجهاد په غلام لا باندې ودا کار نه کوي پیغمبر اسلام ورته مال نه اخلم دغه مقصد دا و چې د مال بیرته غوله واپس کوم هغه چې ور واپس کی کله چې هغه دلس قومونو باندې مالک خلک رااله دوروي ابن مسعود سره جنگ شروع کې چې ستور ارز من کسان وجلی جنگ چې جوړ شو ډیر خلک په دې کې مړ شو چې خلکو د دوروي ابن مسعود لوري چې لکه دی وخت دیت ورکا سره دا جګړې مګړې تازه کړې دي دیتونه شروع کړې یو دیت ورکې د بل ورکې د بل نو اقا خبره ورته دوروي ابن مسعود وکړه چې ستا پرونه پر شرمګه ما پاک کړه دیتونه د اخلاصون او تن مال دا خبره کوي هغه ول هغه جاهلیت وخت او وځ دا وخت نه دی شپږم په کدا او چې دی وخت کې د مانځه وخت راغی رسول الله لملګرو وبره او لوټای وغیرہ کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله او داس کولو ټول صحابه کرام پر راجم شو پیغمبر علیه السلام چې خلک کې وباچو چې کله تو کوي ملګری اسمه کې نه پری دی هغه اخلي خپل ځانونه پورې مکی او چې کله یو ملګری له وبونه رسیږي هغه قبل پورې لاس مګی را مګی او به د خپل ځان په شراکاږي دا کارونه ولې وکړه علماء دا لیکلي د درې وجنه یو دا چې د عروه ابن مسعود دا خبره خوده چې من هغه خلک یو چې د محمد صلی الله علیه وسلم د خلی او د بدن او بمنځ مګل نه پریدون سره خیل چې آیت رسول الله وینه ومنځ مګل پریدو په میدان د جنگ کې موږ تیک تک رسول الله دی پریدو دی ورته اشاره وکړه
دویم په دې کې اشاره او تبرک لا د رسول الله په دې آثار باندې تبرک نه وو تبرک د رسول الله په آثار باندې جایز دي خو زمو ته تبرکات نه چې د پلاني شیخ صاحب دی او د پلاني پیر صاحب دی او دغه د صبري او پزان راکاګه پیغمبر علیه الصلاه والسلام پاک شخصیتو هغه ډیر انتهایی اوچت انسانو دغه تبرک ثابت دی مو ته ټول د ګنا نه ډکه کیدې چې په دې ودس کې زمونږ د ګنا چې واقع ځم باندې راکاږي ځان په زوره ګنده کی مخ یا ګندوي ګندنه و چې ځم په دې ګندګي باندې ککړ کې نظمو ته وب پاتې یره بدن نه هغه به په یو بل باندې را نه کله شنه په دې کې تبرک ثابتېږي تبرک شو هغه واسه د محمد رسول الله صحابه کې چې عمل نه کړی چې ابو بکر وب پاتې د عمر او د عثمان او د علي او یو بل باندې را کړی نو متبلب کې شو دریمه وجه دا و پیغمبر علی السلام ونه پښتنه وکړه چې تاسو دا کار ولې کوئ وې دا الله او د الله د رسول محبت د وجینه صحابه سره ډیره مینه و وې موږ د الله مینه ځان لره جلبه او سامینه رسول الله ورته ویل چې د الله او د الله د رسول مینه ځان لره جلبه وې درې کار نور کوي یو د وادي پابندي کوي بل په امانت کې لحاظ پابندي کوي او بل دروغ موای دینه دا خبره معلومه شو چې وسړی وغواړي چې رب العالمین مینه ځان لره تاو کې غیر پاره څو کارونه دي د ټولونه اولنې کاردار چې انسان به قران ولي قران دویم د الله مینه سړی په منظر راځي دریم په ذکر باندې څلورم په قیام الليل باندې پنځم د الله رضا د مخلوق پر رضا باندې مقدم کول شپږم د خپل سره د الله د نمونه سره مختکول ووم د خپل سره د الله په وړاندې دی خو خېدي غونې تړل اتم د الله د دوستانو سره کې ناسل نهم رب العالمین له وخت ورکول لسم د محمد رسول الله تابعداري ایو لسم د الله لپاره خلکو سره جوړه دولسم قران کریم د شجړغونی आवाज باندې ویل د لسم د ټولو نعمتونو نسبت رب العالمین لکول سوال لسم هغه کارونه کول چې دغه مخکې يحبو دي او پنځم د وادي پابندي شپږم د امانت پابندي ووم د دروغ نه ځان ساتل او ولسم او اتلسم د رسول الله د ملګرو سره محبت او مینا دا تل لسکار چې کله سړیو کې نو دي سړی له بدل الله مینا راګرځي نو کله چې دا مسله وشوه نو ما به خدا وشوه سړی راغی اور ابن مسعود د مکه مشکان له غوږ کې دی قسم په الله چې وزلاړې ما کسرا له ایران لا وفدونو کې د بادشاہانو سره زما ملاقات شوه دی قیصر لاله روم لا حبش لاله نجاشی لا خدا کما اکرام او اعزاز چې محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې دا په بل چا کې نشته چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام خپل د بدن او بو غرزولې دوی اسمه کې نه پریکوي چې کله به اودس کو د څه به تیز پیراته لکه جنگ چوربانی کوي او کله به رسول الله خبره کول نو دوی به خاموش غلی پاتې کېدل او پیغمبر به ورته خبره امر وکړي ټول په د سجمي باندې هغه بسیتل او بل ناشنا دا چې رسول الله به مخه مخ قتلنا اې د څه پوښ سره ډغره ول د ګران کار دی دا مشکل اې دینه دا خبره معلومه شو چې رسول الله به خبره کول دوی به خاموش پاتې کېدل معنا دا چې د الله او د الله د رسول د خبره په مقابل کې د بل هیڅ خبره باید موږ وړاندې نکو ک پیر صاحب دی ک شیخ صاحب دی ک مولا صاحب دی ک مجتهد صاحب دی ک بل صاحب دی دا ټولي خبره او د دنیا دا ټولي خبره د محمد رسول الله خبرونه قربان ځکه خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ویلي وېزما خبره په قران او سنت باندې وته لکه برابر او په بها کې نه بدقه دیوالي ولي او چې صحیح حدیث تاسو ثابت شو داس ما مذهب دی شاه ولی الله سے فرمایي چې په یو مسله باندې قران او سنت موجود وي او موږ دی مولا صاحب خبر راوغه قیامت کې به الله له عذر وبانه پیش لیکن که یو سړی بهم یو خبر دی مولا راخلو د رسول الله خبر ورته ماتي را ماتي د دې انسان په ټول اعمال الله برباد کړي شاید قطب په القرآن کې لیکلي دی روایت پته شي کې چې د دې سړي عمل برباديږي چې کله د الله او د الله رسول د خبره په مقابل کې بل چا خبر راوالي دویم چې کله سړی د رسول الله سنت پر استهزاء وکي دریم چې سړی مؤمنانو له ضرر ورکي څلورم چې سړی د ایمان په نعمت ناشکر شي او پنځم چې سړی سره دایر نه ان شاء الله باندې ایمان والی وانلی او شپږم مسلمانانو له ضرر ووم د اسلام په اړه کې دایر وسره نه ان شاء الله وانلی او اتم د قشم په اسلام په نعمت ناشکری نه هم د خلکو په وړاندې یو عمل جزان لشبل او لسم د مؤمنانو په خلاف اسلحه او چتول یو لسم د يهودو سره سره دوستانه دولسم د هغه سره مشابهت او د لسم په ګناه باندې اصرار چې کله دا کارونه سوکینو په دی وخت کې دي انسان ټول اعمال به برباد شي د رسول الله خبره په مقابل کې بل هیڅ خبره باید وړاندې پیش نشي دا به ټول رسته شي قران او سنت ترازوري د ارچ اخلاق اعمال خبره په دې باندې تلل کله دې سره برابر یو په بها کې برابر نه موږ به پریدو او دعا بو غواړو چې الله دې مشاهد رحم وکړي وکله چې دا خبره ورته وکړه نو ورود مکه د مشرکانو دې ځوانانو غړي سش و چې اوهو د شي پیدایانو د شي قهرمانان دا لري چې د رسول الله امر موافق لزم په ور غورځي جنگ نو ګران دي
اتمه په کدا وشوا چې بده کې کم ځوانان وو جاهلان قمقلان غوي ویل کچې موږ مشران د دې سره مذاکرات کوي او جرګه کوي او دا موږ جنگ کوو ځوان همیشه په جنگ باندې خبره تمامه جنگ کوو جنگ او اتیا کسان او اتیا په حساب باندې د شپې به یو نیمه مجلس وخت کې واته خپل مشران په ځامنه پوی نه کړو وی ویل چې رسول الله په کوم ځای کې ناشته په مکه ځای باندې موږ راځو کوم جنگ کوو چې جنگ مو کې یو خو بده او بشنو بل به سره رسول هم ختم شي لکه بعض خلک ما بین کې صلح نه غواړي وکله چې دا بیا کسان اورشه د رسول الله مجاهدین تیار ناسوا محمد بن مسلمه چې عمر بن الخطاب فرمایي و محمد بن مسلمه هغه سر ګروپ دی او هغه مجاهد دی زر کافرانو ورته په مجلس کې ځان له خوشي کدا زر والدا وایي وکله چې دا کسان راتلل نو په دې وخت کې محمد بن مسلمه سره د خپل ګروپ نه هغه ته ګرچا پر تاسو اتیا واړې ونی ولا مټي په واړه ولي د رسول الله مخه راوسه دا والا نبی کریم علیه السلام باندې قادر چې توري ورته وباسه دا سرونه باندې وای خلک هم خپه شو چې مون غسل حق ولا دا په جنگ باندې تمام شو خو زمون محمد صلی الله علیه وسلم ډیر کیسه اخلاق والا انسان دی ایسه خوش کړه اتیا واړه و تاسو زمونږ د وجود لپاره غلي خو زئی زمونږ سره د فوجین دي ګوره مصالح یو څوک سره تاسو خالي صلاح کړی جنگ نه میری ګنا هغه چې کله بیرته لاړ هغه خوشاله شو جانب مقابل وی ویل چې په امن باندې بدليږي رسول الله یو کس ورولېګلو نه هم په خدا وشوا امیہ ابن خراش په نامه او خپل وکي ورکه ورته ویل ورشه چې مکه مشرکان سره خبره وکړي چې عمرې لپاره دی یزو دا غوډیر انتظار په موږ باندې راغی حتی حدیث کې راځي د کعب بن عجره پر روایت چې صحابه پر سرونو کې خزنده وشول هغه فرمایي ما دیک په خو وېزما په سر باندې حشرات را روان و رسول الله مالوي تکلیف نه درکې ما مړ کړم راکې وکاله کرا سر دی شپږ مسکینانو نسبت ثواب ورکا یا درې روزي ون سې یو ګډه لالکا سبب هم دغه مسله وشو چې د ټول امر وکړي چې د سرونه وخره ځکه اجازه وشوه کعب بن عجره فرمایي وکړه په دې چې سبب موږ امر کیږي و ما به انتظار کړو سبب پرې خو ما سر وخره او د فدیه د مې ورکړه و امیہ ابن خراش کړه رسول الله په باندې سور شو ورغه ام د اولی پوسری دشمنانو ونی و چرته رواني و تاسو مشران سره خبره کوم مذاکرات رسول الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم د اوخ دشمنانو راونی ایساغه وشلو د شکل وشلو امیہ ابن خراش ځان را ورسو د رسول الله خواله چې دل راغی و د شکار وکي لسمه په کداو شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ملګرو لوي ورشي یو کس ورولېږي چې درې خبرې وسره وکي یو د هغه مشران سره وګوري دویم د اسلام دعوت ورکي او دریم چې په مکه کې څومره ضعفا مجاهدین دي هغه له دا تسلی ورکي چې ان شاء الله امن را روان دي عمر ابن الخطاب له ویتل شاغوي زنه یا رسول الله وجدار چې دي خلکو سره ما ډیر سخت ژوند تر کړی د سنه چل دا ورلم د جنگ په بل خبره جوړیږي دا اې دې په دا مقصد نه چې عمر د پیغمبر دا خبره ولې رد کړه وجدار چې عمر او ابوبکر رضی الله تعالی محمد رسول الله وزیران و د زمکه د دوه وزیران و او وزیر چې بادشاہ او امیر المؤمنین له یو ښه نظر پیش کولې شي عمر سے عبد الله خبر ورکړه چې څه خبره سره مانم ک امر ورته کړی عمر ک ټوټه ټوټه کې دیم ځان رسو بلکې ورته وی ویلې چې زړه دې خلکو سره ډیر سخت ژوند کې تیر شوی چې څنګه ورلم خبره به جنگ جوړیږي نرم سړی ورولې لکه عثمان ابن عفان اخلاق هم خدي نرم سړیم دی دام د بني امیون دی د رسول الله زمم دی او د بني امیون دی عشره مبشرون کړي سد تبوک په غزا کې نه سو وخان او سل اسونه 22 لک درهم صدقه کې ورکړي و مجاهدونو باندې خرچه وا د ابوبکر په واسطه ایمان راوړو شپکسي شورا کې ان شاء الله کله به تاریخ ذکر غوډیر او چت قیمتي شړې دی دا ور روان شو چې کله ورغه اولی پوسټر چې ورغه چرته روان وساجه مشام سره زګورم ویزا نو د ابان ابن سعید ابن العاص په اسبانه کې نو شو مکیله ور داخل شو چې کله مکیله ور داخل شو دلته کې دوه کار وشو یو دا چې د عثمان ابن عفان د پنسي نس په ساق پر راوچته وي مشرک انسان د پنسي کته ساتي چې کله په انسان کې ایمانی موحد او پوره توحید هغه به پنسي اوچته کی نو ورته ویل چې لکه دا پنسي لسه اوچته کړي لکه موږ تاسو دا و چې لکه وبخور کوي وبلګي څنګه پازه پوره دا پنسي راځي کړي هغه ویلي ودا جامس مار صاحب دا ونحن نقتدي به عليه الصلاه والسلام او موږ د خپل امام او خپل صاحب په اقتدا کوو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار او كما قال چې کم سړی پنسي خطه ساتي دي ګټي کته رسول الله فرمایي چې دا سړی رب العالمین جهنم له ورځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی پنسي خطه وي تجلجل في الارض سم بس مکه کې روان دي دا کبیره ګناه نه پټول کبیره ګناهونه کی مولانا حبیب الله د نارنګي عالم دغه په رسالم لیکلی را امام قرطبی لیکلی چې د قارون یو کمیس یو پرتګي یو صادر لیکن الله په دې اسمه باندې نه سوالي وجدا وا چې دغه د پنسي خطه وي دا کته وی ټی وی او رسول الله فرمایي
چې کوم سړي پنسي کته دي سړي باندې سلور عذابون الله راولي توجه اول دي سړي لا الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري دویم دي سړي لا رب العالمین عذاب ور کوي دریم دي انسان سره خبرې نه کوي څلورم د ګناهونه به الله معاف نه کوي باج انسانانو چې مونږ خو کبر د وجه نه کته کو اصل متکبر بچي هم دقه دي چې د کبر د وجه نه مونږ نه کته کو چې کوم انسان پنځه کته کوي مجموع زوید پنځم جل یوسل 15 نمبر صفحه پایږي کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه پنځه کته وي د الله نبی ورته ویل ترغیب او ترهیب کوم دی و او مونږ خو ونه شو او دست ماته او دست دوباره راو ګرځاو دا دومره سخته ګناه ده مطلب انسان بلاره مشکانو په سب کې راوچت پوي سړی به پنځه بیلان دی شي دا په ټولو ګناهونو کې کبیره ګناهونو کې لوی ګناه ګور ده غټه ګناه عظیمه اگر رسول الله نور ذکر کړي شرک او حقوق الوالدین او بل د چ ورته ویل دعوت مرکه او مکه مسلمانانو لوي ان شاء الله امن را روان دي په دې وخت کې دی ابو سفیان دی ورته ویل عمره وکا دې خبره اوس متوجه شي هغه ویل والله قسم بالله رسول الله په حدیبه کې نه شي دلته عمره کوم دا کار قطن نشي کېدلی عثمان ابن عفان ډیر انتهایی فقيه او چت صحابي دي څومره فقه الله ورکړي او الته رسول الله په مابین کې بعضی ملګرو دا خبره نشر کړه چې عثمان ابن عفان خپل عمره کوي پیغمبر هغه ورته ویل نه قطن دانه کوي اې دینه دا خبره معلومه شو چې یو کار رسول الله نه کړي په قران او حديث باندې ثابت نه هغه ګوره قطن دین نه دا ګوره بی دیني دا بدعت رسول الله فرمایي من احدث في امرنا هذا ما ليس منا فهو رد چا چې وکړ خیر او خیرات او ذکر وکړي قران او سنت په دلیل موجود نه دا مردود دي کله فرمایي تاسو کې مې دوه شیونه پرې خو د قران او سنت کده دې برابر تاسو عمل د هدایت کې نه ګوره گمراهی ده رسول الله فرمایي چې کوم سړی بدعت کې دغه یو عمل الله نه قبلې رسول الله فرمایي د کوثر د عمره مدا سړی الله محروم کی رسول الله فرمایي چې انسان له الله توفیق توبې مورنه کی عائشہ رضی الله عنها فرمایي د دې سړي دا ګمان دي نعوذ بالله من ذلک چې رسول الله د اسلام سره خیانت او جفا کړی دا زیور پورا کوم سید ابن مسیب نه یو نقل د بدر قطنی کې چې د اختر پورز باندې وسړې ولدو چې مونږ کو په عیدګاه کې د مانځ اختر د مانځ نه مخکې نوافل نشته ناغوي دامه کولی پرې مانځ الله سزا را کوي وې په مانځ الله سزا نه درکې بلکې په دې درکې چې کار دی وکړي رسول الله سنت نه خلاف کم او کې پښتنه کیږي نو نتیجه دارو وتلا چې کم عمل قران کې نه وي سنت کې نه وي صحابو نه نقل نه او چا دا وکي دا ګوره دین نه دا ګوره بدعت ته گمراهی ده د دې انسان په ټول عمل الله برباد کوي او اخون درويزه فرمایي چې د انسانانو په ورځ قیامت الله د جهنم سپیم جوړ شي وېزه خدای عمره نه کوم نو په دې منځ کې د مکه مشرکان او عثمان صاحب ځان سره ایثار کې نو ال رسول الله اطلاع ورسیده چې دا شواسي غړي شو چې عثمان یو وجلو پیغمبر علیه السلام به خپل مجاهدین سره بیعت وکي د عثمان د انتقام لپاره را روان چر شپه پر ان شاء الله کچیر د ژوندیو نو به هغه بیعتونه باره کې خبره کو چې بیعت شو کیس مری او په سر شندنو باندې کوم بیعت وکي د عثمان د انتقام لپاره الله رب العزت موږ تاسو له محمد رسول الله تعالی نصیب کړي